میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې ځینې تفریحي پارکونه د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرکز اوسیدونکي وایي چې پارکونه د ذهني سکون لپاره تر ټولو غوره ځایونه دي، خو ځینې د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دغه ستونزه حل کړي. هیله له ښاروال صاحب نه او د ښاروالۍ له مسؤلینو دا ده چې دغه نیالګۍ ته په وخت د اوبو لاسرسی وکړي. که داسې ونه شي نو دا پارک وچیږي. یو نیالګی چې ده د ماشوم نه غټېدل ډېر سخت دي. نو یو ماشوم چې دا غټول یوه سیاسره که 15 ماشومان هم کولی شي، خو نیالګی چې ده چې 20 نفره پرې لګیا هم نشي کولی. نو 4 15 یا 10 کلو کې یو نیالګی ورسېږي او هغې نه وروسته تاسو د اوبو لاسرسی ورته ونه کړئ نو دا وچیږي. نو بدبختانه چې هوا فضا هم ورسره خرابېږي چې نیالګی وچي. او د منګو تاسو د پاره مشین بوټی ښه ده، د ذهن روحیه ده. پارک خو د انسان د روحیې دپاره د ذهن دپاره ډېر مفید دی. بس ولی منګ هم د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې هغه چی شی منګ ته بس اوس فعلا شته، نو باید دوی دې ته رسیدګي وکړي او بس دغه پرې نه دي چې دوی چې دغه وچ شي. بس پارکونه دونه اړین دي که نه چې مثلا د سړی په تنګ شي باید ښځې ته لاړ شي، یوې ښې ساحې ته لاړ شي. له اسلامي امارت نه مې غوښتنه دا ده چې باید پارکو ته اوبه ورسیږي. د ښاروالۍ مسؤلین د اوبو د کمښت ستونزه مني او د حل ډاډ ورکوي. دوی زیاتوي چې پارکونو ته د پخوا په پرتله خلکو تګ زیات شوی او له ښاریانو یې وغوښتل چې د ښار ښکلا او پاکوالي کې له ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په دې برخه کې انشاءالله چې موږ دغه ستونزې مخکې درک کړي دي، ځکه له کلونو راهیسې موږ په دغه ستونزه کې یو او د دې لپاره موږ مناسبې حل لارې هم پیدا کړي دي. اوس مهال موږ د پارکونو لپاره د اوبو رسیدګي کیږي. په زیاتره ساحو کې موږ څاګانې کیندلې دي، حتی ځینو ساحو ته موږ پلان لرو چې په آینده کې اوبه راتېرې کړو له پاس چینو څخه، او دا سیستم هم په لاره اچول شوی ده. ځینو پارکو ته موږ له نورو ځایونو اوبه راوستلې دي او په هغو ځایو کې چې رسیدګي د روانو اوبو نه کیږي موږ له ټانکر څخه استفاده کوو د ونو د آبیارۍ لپاره. نو انشاءالله په آبیارۍ کې ستونزه نشته. موږ د مهالویش مطابق هغه ځای آبیاري کوو او له هغه نه ساتنه کوو. په دې برخه کې ښاریانو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله ستونزه نشته. نظر مخکې ته اوس خلک زیات استفاده ورڅخه کوي، خلک لیدنه کوي، خلک ځي پارکو ته. خصوصا موږ د ښار په داخل کې چې کوم پارک لرو که تاسو وګورئ یا د پارک نه ډېر خلک استفاده کوي، دا هم پکې بیروبار وي. همدا رقم د ماشومانو پارک ته پکې خلک ډېر استفاده کوي، د صحت عامې د مخې پارک ته خلک ورڅخه استفاده کوي. نو نظر مخکې ته اوس خلک ډېر استفاده کوي. ښاریانو نه مو غوښتنه دا ده لکه څنګه چې معلومیږي ښارونه د ټولو مشترک کور ده او دغه پارکونه چې د عام المنفعه او د خلکو د خدماتو په خاطر دي. خلک ورڅخه استفاده کوي، صرف د یو ترتیب و تنظیم یې د ښاروالۍ په غاړه ده. نو دا چې د دوی مشترک کور ده، نو په دغه برخه کې د دوی ساتنې ته هم ضرورت لري. په دې برخه کې د دوی ساتنه ډېره اړینه ده. هغه خلک چې هلته پارک ته ځي د هغو په ساتنه کې ځینې کسان دي چې د پارک د شنو ونې تخریبوي یا یې شکوي یا یې ماتوي، د ماشومان وي ورسره یا نور څه کسان وي. نو په دغه برخه کې د دوی همکاري له ښاروالۍ سره ډېره اړینه ده. د پارکونو ساتونکي هم له هیوادوالو غواړي چې د پارکونو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي. او دغه پارک زه کار کوم، خلک راځي دلته دغه پلاستیکونه چې دغه د شی شردانې ته هغو ته رسوي، جای ته دې رسوي، دکاندار ته له شفخانې نه خلک راوځي ټول دلته دغه مرداري اچوي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په مرکز میدان ښار کې ګڼ شمېر پارکونه شتون لري چې میلیونونه افغانۍ پرې لګول شوي دي.